په نړۍ کې بیلابیل ډوله ډایناسور موجود دي، خو راځئ چې نن ورځ د باریونیکس ډایناسور په هکله ځان پوه کړو. باریونیکس له 98 تر 140 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه. ساینسپوهان فکر کوي چې دا ډایناسور غوښه خوړونکی و او ډیر کله به په کبانو او نور اوبو کې اوسیدونکو ژویو باندې تغذیه کېده. دا یو کوچنی ډایناسور نه و. باریونیکس شاوخوا 25 فوټه لوړ او شاوخوا 1 تر 12 ټنو پورې وزن درلود. د ده سر د ننني مګرمار یا کروکودیل سره ورته و، لکه مګرمار د دې غاښونه هم ډیر تیره او کاږه ول. باریونیکس شاوخوا 100 غاښونه درلودل. که د کله د سټیک چړې یا د څنډې لرونکي چړې لیدلې وي، د دې غاښونه همداسې ښکارېدل. ساینسپوهان فکر کوي چې باریونیکس د ټیریکس نه هم زیات غاښونه درلودل. ساینسپوهان همدارنګه فکر کوي چې دا ډایناسور په 2 پښو ولاړېده، خو کله ناکله به په 4 پښو هم ګرځېده. د لومړۍ ګوتې په سر کې یو لوی کوږ څنګل و. ښایي دا څنګل یې د ښکار د نیولو لپاره کاراوه او ښایي د نورو ښکار کوونکو پر وړاندې یې د ځان د دفاع لپاره هم کارولی وی. همدا څنګل د نوم لامل شو، یعنی باریونیکس دروند څنګل. خو پوښتنه دا ده چې ساینسپوهان څنګه د ده په اړه پوه شول. په 1983 کال کې د دې پاتې شوني وموندل شول. د دې په هډوکو کې د کبانو هډوکي هم و. له دې لارې ساینسپوهان پوه شول چې باریونیکس څه ډول خواړه لکه د ناشتې او غرمې ډوډۍ لپاره خوړل. لکه د ډیرو غوښه خوړونکو څارویو په څیر دا ښایي د مردارو خوړونکو ښکارګر هم و. کله چې یې پاتې شوني وموندل شول، پکې د بل ډایناسور هډوکي او د کبانو هډوکي دواړه موجود و. باریونیکس د اوبو حیوان نه و، خو ساینسپوهان فکر کوي چې ښایي ښه لامبوزن و. د به ډیر وخت د اوبو د غاړو ترڅنګ تیروه او د کبانو په لټه کې به و. یو په زړه پورې حقیقت دا دی چې ساینسپوهان د باریونیکس په اړه ډیر لږ معلومات لري، خو بیا هم دا په څو فلمونو، ویډیوګانو او لوبو کې ښودل شوی دی. دې ته ویلی شو چې دا د ډایناسورانو د فلمونو ستوری دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو موږ وڅارئ. مننه.